د چمن سرحدي ښار و سبزي منډۍ ته د کلا عبدالله خان ګلستان توبه اڅکزۍ او پښین هرمزي تحصیل څخه هر ورځ په لوی کچه تازه سبزیانې د خرڅلاو دپاره راوړل کیږي چې بیا د افغانستان جنوبي ولایت کندهار سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک ته هم وړل کیږي خو دغه تازه سبزیانې رانیونکي عادي خلک وایي چې د مختلفو سبزیانو بیه ناڅاپه لوړې سوي دي که دغسې کم شی په 50 روپۍ ولو اوس هغه شی په 200 روپۍ دی دی نه دی چې دوګونه مهنګایي ده درې ګونه سره زیاته مهنګایي ده چې هر شی دا رقم ګران دی بېنډۍ په د مخه په 50 روپۍ اوس په 200 دي پټاټې چې کم په 1.5 سل په سل اوس په 3.5 روپۍ دي دا رقم پیاز راواخه نورې سبزي راواخه هر سبزي دا رقم ګرانه ده راغلی یم مارکیټ ته علیده مې د روغاني د چین څخه خوا د پاټک څخه موټر رایډ کړی دی یار خو هلته دوړې راباندې دوړې د هغه دوړو څخه عذاب یو چې مطلب یو شی نشو ښکاره کولی بیا چې مارکیټ له رالو په مارکیټ کې هم ډېره ګراني ده د پاکستان شماریاتو ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي وو چې د روان کال د جون په میاشت کې د ګرانۍ کچه 90.4% ته راکښته شوې ده چې د مئی په میاشت کې 10.9% وه او د اپریل په میاشت کې د تاریخ لوړترینه سطح 40% ته رسېدلې وه خو د روانې میاشتې د ګرانۍ کچه تر اوسه حکومتي ادارو نه ده ښودلې خو د حکومت پر دغه اعدادو شمار باندې مخکې هم عادي خلکو نیوکې کړې وې او ویلي اوس د ګرانۍ کچه راکمېدو په چاپه نوره زیاته شوې ده او د ضروري خوراکي توکو لکه وړو برې او د غوړۍ او مسالهجاتو په قیمتونو کې نوره اضافه هم شوې ده خو د دغه تازه سبزیانو د کاروبار سره وابسته سوداګر هم وایي چې سږ کال په سیزن کې د نورو کلونو په پرتله د سبزیانو قیمتونه ډیر لوړ دي هغه د دغه ګرانۍ حالتونه څه دا رنګه ښیي که تیل کښته سیم هغه کرایه ده که تیل پورته وي خو نو د بس به کرایې زیاتې دي اوس دغه یوه تورې ده د شاپر چې موږ ورته وایو یعنې تیلې دا تقریبا په 100 په 110 په 150 روپۍ کرایه راځي 40,000 او 15,000 وله اوس کرایه چې ده 80,000 روپۍ کرایه ده د ګاډۍ کرایه نو دا پر دې وجه باندې د یو خو دا ګرانې سوله بل د افغانستان د حکومت او د پاکستان حکومت پر دا شیانو باندې ډېره خرچه راځي که د دې خوا اوړي هم خرچه پر زیاته ده که د او خوا راوړي هم خرچه پر زیاته ده که څه هم د دغه تازه سبزیانو لوړ قیمتونو څخه عادي خلک سر ټکوي خو کروندګر هم وایي چې په کښت او کرونده چې دوی څومره مصرفونه کوي د هغه د سر قیمت هم ودې ته نه ترلاسه کیږي ویلې چې تخمونه کیمیاوي کاد د برمو ابزار او شمسیانې ډېرې ګرانې دي چې د دوی په وینا د پاکستان د موجوده معاشي صورتحال په تناظر کې د ګرانۍ راکمېدو په چپه ورځ په ورځ نور مخ پر زیاتېدو روانه ده خو حکومت پر زرعي آلاتو او په زراعتو کې کارېدونکي موادو بیه راکمولو دعوې هم کوي چې کروندګر هم منلو ته تیار نه دي نعمت الله سرحدي وی ډیوا ټي وي چمن